تاسې د هغوی په سترګو کې د انتخاباتو په شپه د هیلری کلینټن د بری اټکل لیدلی شئ او د دې ثبوت چې ښځې له نارینه‌و سره برابر خلق شوي دي. زما لور به تل په دې پوهیږي چې یوه ښځه هم ولسمشره کېدلی شي. هېڅوک ورته نشي ویلی چې دوی په ژوند کې څه شی نشي کولی. موږ به ولسمشرانې یو. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ځوان نجونې آینده ته وهڅولې. هېڅکله په دې کې شک ونه کوئ چې تاسو به ارزښته او پیاوړي نه یاست. دا فکر مه کوئ چې تاسو د دې وړتیا نه لرئ چې خپل تصورات په نړۍ کې په رښتیاو بدل کړئ. د ښځو او نارینه‌و ترمنځ توپیر په رایو کې څرګند دی. د پیو څېړنیزه مؤسسه وایي نارینه‌و په 100 کې 12 ډانلډ ټرمپ غوره وباله، خو CNN څرګندوي چې په سپین پوستو ښځو کې 10% ډانلډ ټرمپ غوره بللی دی. زه فکر کوم زموږ په خلکو کې غټه فیصدي په متحده ایالاتو کې ښځې ته د جمهوریت ریاست لپاره رایې نه ورکوي. یو شمېر ښځې په متحده ایالاتو کې په دې فکر کوي چې د هېواد په سیاسي نظام کې د دوی مقام څه دی. ما په فعاله توګه مبارزه وکړه چې اوباما ولسمشر شي، خو زه داسې فکر کوم چې په دې هېواد کې تر تور پوستو نارینه‌و نه ښځو ته په زیاته کچه په کرکه کتل کیږي. یو شمېر ښځینه رایې ورکوونکي په دې فکر کوي چې هیلری کلینټن په دې دلیل انتخابات وبایلل چې دا ښځه وه او که د هغې د پالیسیو خبره وه. زه فکر نه کوم چې نتایج دا څرګندوي چې موږ د ښځې جمهوري ریاست ته چمتو نه یو. په خاصه توګه که تاسې د رایو نتایجو ته وګورئ، هیلری کلینټن عامې رایې ګټلې دي. هغه وایي چې خلکو هیلری ته په دې دلیل رایه ورکړه او که نه چې هغه ښځه وه مهمه نه ده، خو هغوی یقینا ډانلډ ټرمپ ته په رایو ورکولو جنسي تبعیض تایید کړ. په متحده ایالاتو کې تقریبا یوه پیړۍ مخکې ښځو د رایو ورکولو حق پیدا کړ، خو د دې انتخاباتو له امله به ډېرې ښځې هلې ځلې وکړي چې یوه ښځه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.